سلامونه ستړي مشه وخت مو بخیر پام وکړئ د آرام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمه خبرونو ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې له شپږو هیوادونو سره د پولو او ډیورن فرضي کرښې د خوندیتوب په موخه 915 پوستې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت مسؤلینو دغه وزارت یو کلونو لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو د تشریح په پروګرام کې ویلي دي چې افغانستان د شلو ولایتونو او نوي ولسوالیو له لارې له شپږو هیوادونو سره وصل دی چې ملي دفاع وزارت د یادو سرحدي ځواکونو په تیره د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې په ټولیزه ډول 15 سرحدي لواوې 3 نوي کنډکونه او 915 سرحدي پوستې ځای پر ځای کړي دي. دغه وزارت مسؤلین زیاتوي چې تیر کال د اپراسیونی فعالیتونو په ترڅ کې سلګونه نقلیه وسیلې د پام وړ سپکې او درنې وسیلې چاودیدونکي توکي ماینونه مخابرې دوربینونه موټرسایکلونه نشایي توکي الکول او مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د معلوماتو له مخې تیر کال څخه باندې 10,000 ملي اردو منصوبینو ته د ګډو جګړیزو زده کړو په قومندانۍ او 23,000 نورو ته په مرکز او سیمه ییزو تعلیمي مرکزونو کې بېلابېلې زده کړې ورکول شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت مسؤلینو هم دغه راز ویلي دي چې تیر کال د عامه شتمنیو د خوندیتوب په موخه 1,840 بېلابېلې نقلیه وسیلې 6,480 میله سپکې او درنې وسیلې او 940 مخابرې د دغه وزارت په مرکزی ورکشاپونو کې ترمیم شوي دي. وروستی خبر دا چې د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست له ازبکستاني پلاوي سره وکتل. د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپل کاري دفتر کې د ازبکستان هیواد د استخباراتو له رئیس د نوموړي مرستیال د ازبکستان د سرحدي ځواکونو قوماندان او مل پلاوي سره ولیدل او خبرې اترې وکړې. په دغه کتنه کې ازبکستاني پلاوي په هیواد کې د بشپړ امنیت او اقتصادي پرمختګ په اړه خوښي وښوده او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. همدغه راز د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر په نړیوال سټیج کې د افغانستان په اړه د ازبکستان هیواد د مثبت مواقف څخه مننه وکړه او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراخوالي ټینګار وکړ. د لیدنې په پای کې دواړو لوریو د سرحدي همکاریو د ښو اړیکو په درلودلو او نورو اړوند موضوعاتو په اړه بحثونه او نظرونه تبادله کړل.